نو چې مونږ تاسو ټول د قبرونو نه پاس نو لاول به هر انسان له خپل عمل مخې له راشي چې څنګه سترګې وغړی اذا هم من الاجداث الى ربهم ینسلون سترګې وغړی نو که سړی نیکي نو دا نیک عمل به وله مخې له راشي ښکلی وجود به یې وي ښشته نو دی به ورته وي ته څوک یې چې لومبې نظر مې پته ولګېده ماشاءالله څه ښکلی یې اب ورته وي زه ستا نیک عمل یم چې کوم بد عمله دی چې دې څنګه سترګې وغړی یو څښا شکل باندې به یې نظر ولګي دی به ورته ته څوک یې چې لومبې سترګې مې سپېره پته ولګېدې ستا د دې مخ نه خو غمونه راوچتېږي اب ورته وي زه ستا بد عمل یم میدان ته به یې بولي د حساب کتاب او د چا سر به لاندې وي او خپې به یې د پاسئ څوک به په مخ یجرون علی وجوههم په مخونو به دوزخ ته راښکلي کېږي او څوک به د سپي په شکل وي څوک د خنزیرانو په شکل دوزخ ته به راښکلي کېږي الله پاک دې د هغې نه مونږ وساتي لومبې چې پاسو دا لوبه ده هغې نه پس چې دا خلک په هغه میدان کې راغونډ شي محشر ورته وایي ډېر په کړاو کې به خلک پراته دي خولو کې ډوب به دا خلک پراته دي او نیکان خلک به د الله د عرش د سوري لاندې به یخې هواګانې به پرې لګي هغې نه پس بیا دوزخ دی دا دوزخ د دې محشر نه ګیر چاپېره تو د لویه کنده ده او په دوزخ باندې مخامخ پول دی هغې ته پول سفرات وایي زمونږ پښتانه ورته پول سفرات وایي الله فرمایي حدیث کې راځي رسول الله مبارک فرمایي وی بعضې خلک به پې داسې تیر شي کل برق لکه د برېښنا په شان بعضې کا جاوید الخیل د اعلی سونو په شان کر رکاب بعضې د اوښانو په شان بعضې پیاده په منډو به پې تېرېږي او چې د الله طاقت چا سرنۍ لاندې به پکې پرېوځي او د هغې پول مخې ته تله لګېدلې ده تله په هغې باندې به نیکي او بدي تللې کېږي نو دا تله به هلته مخامخ ولاړئ نو تله به پې وزن به پې څوک کوي نګراني به رب العالمین په خپله کوي وزن به پې جبریل علیه السلام کوي او آدم علیه السلام به ولاړي ټولو بچو ته الله به ورته یا آدم قم آدمه پاسه رپیږي به آدم علیه السلام جعلتک حکما بین ذریتک د خپلو بچو په منځ کې مې تال انصاف درکړه ورشه ورته ودرېږي څوک بچي دوزخ ته ځي څوک جنت ته ځي رپیږي به او د هر پیغمبر امت ترجیح حساب کېږي هغه پیغمبر به ولاړي جبریل علیه السلام به ولاړي وزن به کوي ملک الموت به ولاړي او دقه رنګې کرام الکاتبین فرشتې به ولاړي ټول او چې دا موږ څومره نیکۍ کړي دا به په یو چابړي کې واچوي او چې څومره ګناهونه یې دا په بل چابړي کې واچوي نو دا به وتلي نو چې نیکۍ درنې شو نو سړی به جنت ته ځي او که نیکۍ سپکې شو ګناه درنه شوه نو انسان به دوزخ ته ځي اما من ثقلت موازینه فهو فی عیشة راضیه د چا چې تله د نیکۍ درنه شوه خوشحاله زندګي ده اما من خفت موازینه فامه هاویه وما ادراک ما هي نار حامیه او که د چا ګناه درنه شوه دوزخ ته روان د هغې نه پس به بیا عملنامې راخورې شي چا له په ښي لاس کې او چا له په ګس لاس چې چا ته ښي لاس کې عملنامه شوه دا کامیاب او چې چا له په ګس لاس کې یا د شا نه شوه دا خطرناک د هغې جنت او دوزخ خبرې زمونږ په عقل کې دلته نه راځي بس خپل نیک عمل کوئ د ګناه نه د حرامو نه ځان ساتئ غیبت دروغو نه ځان ساتئ د علماو د مدرسو د خلاف نه ځان ساتئ انشاءالله چې د قیامت پر ورځ به خدای پاک جنت نصیب کوي که خیر انشاءالله سړي به دین نه زده کوي که یو سړی وایي زه به سهار دوکان ته ځم او ماسخوتن به راځم نه مونځ شته او نه اودس شته او نه دین شته دا خو د مسلمانۍ لاره نه ده مونږ تاسو نه خو به الله تپوس کوي مونځ به کوې روژه به نیسې صدقه به ورکوې زکات به ورکوې دا فرض دي که نه ورکوې الله به تپوس کوي د ګناه نه به ځان ساتې نیک عمل به کوې نو دا به زده کوې نو هله به کوې دقه رنګې ښځه به مونځ کوي روژه به نیسي حج به کوي چې مالداره
زکات په ورکوي چې مالداري د ګناه نه به ځان ساتي نیک عمل به کوي تهجد به کوي علم جنت دی اب هم د دوزخ نه ځان ساتي او دا عمل دا فرد علم در اول به زده کوي نو بیا به پې عمل کوي ورونو نن زمانه کې خفه کېږئ مه ډېر ضرورت دی د ښځو د علم که د بچي نه خپل بچی جوړول غواړي چې دا زما سوچه بچی شي او زه بوډا شم او زما خدمت وکړي او زما د مرګ نه پس د ده نیکي او د ده ثواب ما ته راورسي حافظ ته جوړ کړه عالم ته جوړ کړه په جینۍ علم وکړه جینۍ مدرسې ته راوله پرده ورته واچوه برقه پې په سر کړه او مدرسو ته راوله چې دا جینۍ دینداره شي او باحیا شي قرآن به زده کړي جینکې پرده به زده کړي اخلاق به زده کړي د مور غېږه لومبۍ مدرسه ده د بچي دپاره بچي لومبۍ چې سبق زده کوي د مور غېږه کې زده کوي نو که مدرسه نیکه ده جینۍ نیکه ده او عالمه ده نو بچی به نیک لویږي او که مدرسه بېکاره ده بېدینه ده بربنډه ده نو بچی به نیک نه لویږي ضرورت د دې زمانو د ښځو تعلم ثابت دی د حضور پاک په زمانه کې بی بی عایشې په کوټه کې ځان ته پرده کړې وه په کور کې یو خوا به ناسته او بل خوا به خلک راتل او د مسایلو د حدیثو تپوسونه یې کول 2210 حدیثه د عایشې بیبي نه امت ته رسېدلي ام سلمه رضی الله تعالی عنها ام سلیم حضرت حفصه حضرت میمونه دی امت ته دین رسولی دی امت تی دین زده کړی دی په خپل یو ځل زنانو د حضور پاک نه درخواست وکړو وی سړو د نه ټول دین زده کړه موږ لا هم یو ورځ مقرر کړه نو حضور پاک ورته ورځ مقرر کړه پلانکې ورځ باندې راځئ پلانکي ځای ته نو رسول الله مبارک به راته او هغوی ته به یې دین ښه نو ټولو له درخواست دی چې څومره دلته راغلی تاسو هم دینداره خلک یې چې دومره تاسو خپل کارونه پرېښودل نن د دې مدرسې د دې بچو سره په دې خوشحالۍ کې تاسو ځان شریک کړه الله مو د دواړو جهانو خیر او خوشحالۍ نصیبې کړه نو خپل بچي هلکان مدرسو ته راولېږئ حفظ علم پې وکړئ او خپلې لوڼه مدرسو کې داخلې کړئ چې خدای پاک یې قرآن زده کړي او عالمان یې جوړ شي